بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، دا د محرم میاشت ده. په دې کې به موږ د محرم یو څو خصوصیات هم بیانو او دین علاوه یو څو واقعات په هم پیش کوم. نو ناظرین، د محرم یو څو خصوصیات دا دي چې په دې ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شوې وه. په دې ورځ باندې حضرت ادریس علیه السلام ته د الله د طرف نه درجات ملو شوي. په دې ورځ باندې حضرت نوح علیه السلام کشته جودي پهاړ باندې کوشوي وه. په دې ورځ باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله لقب ملو شو. په دې ورځ باندې حضرت یوسف علیه السلام ته د جیل نه رهایي ملو شوه. په دې ورځ باندې حضرت یعقوب علیه السلام چې یوسف علیه السلام پسې د هغه سترګې ړندې شوې وې، نو د هغه په دې ورځ باندې بینایي واپس راغله. په دې ورځ باندې حضرت یونس علیه السلام ته د کب د خېټې نه نجات ملو شو. او په دې ورځ باندې حضرت یونس علیه السلام د قوم توبه قبول شو. او په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام قوم ته د فرعون نه نجات ملو شو. او په دې ورځ باندې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی اسمان ته وخته. او په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته شهادت نصیب شو. دا یو خصوصیات ما تاسو ته د محرم پیش کړل. راځئ چې یو څو واقعات هم پیش کړو. امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې کله حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ به زمون کور ته راغی، نو زما بابا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ به زمون کره راغی. نو زما بابا به ټول ارس پرېښودل او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مخ ته به یې کتل. نو ما د خپل بابا د حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې بابا جان کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ منکر راشي، نو تاسو منکر راشه او بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مخ نه بل طرف ته نه ګورئ. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه په خپل اوریدلی دي چې د علی مخ ته کتل عبادت دی. ناظرین، دا واقعه چې ما کوم ځای نه پیش کړه، نو د هغې حواله ما تاسو ته په سکرین باندې درکړه. یو بله واقعه ده چې شان امام حسن او امام حسین په باره کې ده. یو واقعه دا ده چې د اختر ورځ وه او ټولو خلکو به خپل ماشومان په اسونو او پوخانو باندې سورول او چکرې به یې ورکولې. ظاهره ده د اختر ورځ وه، خوشحالي وه. په دې کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حسین رضی الله تعالی عنہ خپل نانا محمد صلی الله علیه و آله وسلم لرالل او وی فرمایل نانا جان د ټولو سره خپل سورلی دی او مونږ سره خپل سورلی نشته. مونږ هم په یو سورلی باندې کېنوه چې مونږ هم د دې ماشومانو غوندې چکر ووهو. جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم امام حسن رضی الله تعالی عنہ په یو اوږه کېنو او امام حسین رضی الله تعالی عنہ په بل اوږه کېنو او ویلي چې حسن زویا نیم ویښته زما د سر ته ونیسه او نیم ویښته زما د سر به حسین ونیسي او زه ستاسو د دواړو سواري یم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل شهزادګان په خپل اوږه باندې کېنولي دي او د کور نه بار ووته. چې کله دا منظره صحابه ولیده، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حسن او د حسین له خوا رالل او ورته وویل چې ستاسو سواري څومره ډېره ښایسته ده. نو د دې په جواب کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ای عمر، سورلی مو ګوره چې څومره ښایسته دي. دا واقعه د کتاب اهل سنت ترمذی شریف کې ده. یو بله واقعه ده چې امام حسن رضی الله تعالی عنہ او امام حسین رضی الله تعالی عنہ کله چې واړه وو، یو ورځ دواړو شهزادګان وکتل چې په مسجد نبوي کې یو بزرګ غلطې طریقې سره وضو کوي. هغوی سوچ وکړو که موږ دې بزرګ ته ووایو چې ته وضو ټیک نه کوې، نو دې سره به د ده زړه ازار شي
او دی به خفه شي. نو دواړو شهزادګانو سوچ وکړو او نږدې رالل او بزرګ سره کېناستل. نو ابوزرګ ته یې وویل چې موږ دواړه رونه وضو کوو او موږ ته وګوره چې موږ کې د چا وضو ټیک ده. دا د وضو د ښودو انداز څومره ښکلی دی. نو امام حسن رضی الله تعالی عنه او امام حسین رضی الله تعالی عنه کله چې وضو شروع کړه او بزرګ وکتل نو وی ویلي چې شهزادګانو ستاسو دواړو وضو ټیک ده، خو ما ټیک طریقې سره وضو نه کړه. سبحان الله، امامان هم داسې وو چې عزت هم ساته او هدایت به هم ورکاو. یو بله واقعه د حضرت علی کرم الله وجهه نه یو سړي سوال وکړ چې شپږ هغه پیغمبران څوک دي چې د هغې دوه نومونه دي. نو حضرت علی کرم الله وجهه وفرمایل چې یو حضرت یوشع بن نون چې د هغه دویم نوم ذوالکفل دی، او دویم حضرت یعقوب علیه السلام چې د هغه دویم نوم اسرائیل دی، او دریم حضرت حضر علیه السلام چې د هغه دویم نوم ارمیا دی، او څلورم حضرت یونس علیه السلام چې د هغه دویم نوم ذوالنون دی، پنځم حضرت عیسی علیه السلام چې د هغه دویم نوم مسیح دی، او شپږم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې د هغه دویم نوم احمد دی. سبحان الله، الله تعالی دې موږ له د دې جزای خیر راکړي تاسو سره، او موږ تاسو ته د الله تعالی د نیکو هدایت وکړي او صراط مستقیم باندې د الله تعالی موږ روان کړي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.